سکول د وختونه هم په دې دغه کې شامل ولې چې نعتونه هم وي خو غزل ته هم شوق و غزل به هم کله کله هم په سکول کې هم غزل ویلې او داسې ورو بیا په دغه 86-87 کې بیا موږ د رباب منګي پروګرامونه سټارټ کړل او ټک ټوک رباب هم زده کړی و نو په هغې سره هم غزلې لوبې چاربیتې دا وې د ستار استاد رباب به هم ډېر زیات اورېده او د ظاهر ماشوخېل کیسټ هم ډېرې اورېدې د هغې نه هم زده کړه کوله هماغه طریقې او هغې سره هم ځان یو کو چېرې موږ داسې پروګرام وکړو په 2000 کې زما پیله کیسټ راغی او هغه کیسټ نه دی خوا چې کوم دی نو زمونږ په غټه سطح باندې د موسیقۍ ما قدم واغسته او په دې کې روان شو په دې کې خو ما مختلفو شاعري استعمال کړې ده ځکه چې په دې کې ما د سایل صاحب د محمد سعید صاحب د ملنګ جان د غنی بابا د لکه دا ستر شاعران چې کوم دي ردي هم کلامونه ما ډېر زیات شریک کړي دي بیا په دې کې دا کم زمونږ د علاقې کم شاعران چې دي نعیم مخلص شو دوست محمد بحر ابرار غرو د دې شاعرانو شاعري هم ما استعمال کړی ډېره زیات په هغې کې ما دا غزل کړی چې شهادت به ما څوک کوي چې ځان زما قاتل دی هر څوک مې طبیب دی خو لقمان زما قاتل دی نو دا غزل ډېر زیات وتی و ډېر های لیول باندې زه پې مشهور شوم تین نمبر والیم چې زما کله راغی نو د دکاندار مال لکه انعام را کړی و که نه ما ورته دا د څه خبرې ما ته یې ویل چې په لکه د هلکانو کې هغه وخت زه هلک وم که نه وایي چې په هلکانو کې ستا کیسټ ډېر زیات وچلېده زه دا ګڼم چې لکه د هغه وخت موسیقي ټیک ده چې سړی به په ډېر وخت بعد مشهور شو ډېر وخت به پرې ولګېده خو هغه به سدابهار و دا اوسنۍ په یو غزل باندې سړی مشهور هم شي میاشت 2-3 وچلېږي خو بیا ډېر زر را پرېوځي نو د هغه ټیم موسیقي خوږم وه او خم وه محنت پرې ډېر و په اوسنۍ باندې محنت نشته دی نو بس خو چې چا خوښ کړې او که نه ریجټ یې کړې بس خبره ختمه